السلام علیکم. منګه ولی بوډاګان کیږو؟ زمنګ سکن ولی ګونجی کیږي؟ زمنګ ویښته د وخت سره ولی سپینی؟ دینه شاته ساينسي وجه سدي. نو دا پوینټس وایو به اخر کې راځم چې اصل کې ساينس څه وایي. اول دا او پیژنې صحیح ده. لومړی د ایجینګ. ایجینګ څه ته وایي؟ ګور ایجینګ زمنګ چې کم جسم دې چې کم طاقت ته کم کارکردګي ده. دا په خلاره باندې کمیږي. دا ته وایي اصل کې ایجینګ. اوس ګوره ته چې کله ځواني په ینګ ایج کې اوس تا باډي کې مسلز غټيږي، بون هیلینګ کیږي، سیده غټيږي او سکن هم ریپیر کیږي زر زر. او چې کله وخت تیریږي سره نو دا چې کوم ابیلیټیز دي، دا کوم صلاحیتونه دي، دا په انسان کې کم دي. اصل کې وایي ایجینګ. بل دویمه خبره ده کنه سیل ګوره زمونږ د ژوند اهم عقاید زمونږ چې څومره هم ارګنز دي، زمونږ غړو، دماغ، ګردې، لنګز، دا غون جوړ سن دي، دا غون جوړ دي د سیلز د خلیون. ډي ان اي ګوره ډي اوکسي رایبون نیوکلیک اسیډز دا دومره اهم سیز دی کنه چې د سات د غون وجود کومه نقشه ده، دا غون دا وجود جوړول او دې چلول د دې غون معلومات ډي ان اي کې پروت. بل د انسان چې کوم د سترګو رنگ دی، شنې، تورې، ودي، صحیح ده. بل د سکن رنگ دی یا مطلب هایټ دی، دا غون ډیپند کوي د انسان په ډي ان اي باندې. بس بل وجه ده کنه چې زموږ چې کوم سیلز دي په باډي کوم سیلز دي، دا وخت سره ولې کمزوري کیږي. نو ګوره دې مې وجه ده کنه ټیلومیر. څه شي؟ ټیلومیر. دا ګوره زموږ چې کومه ډي ان اي ده د دې په دې سوکه باندې دا یو کیپ شانتی دی، دا یو کیپ پرچولې شوی دی، صحیح ده. اوس دا پروټیکټیو کیپ دی. نو چې کله زموږ باډي کې سیلز ډیوایډ کیږي روزانه بنیاد سره، سیل تقسیمیږي، دا کیپ هم ورپورټ کیږي، افیکټ کیږي. نو په دغه وجه باندې اخر کې دا سیلز او دا کیپ دومره کمزوري شي چې بیا سیل ختميږي، کمزوري کیږي. دا کنه هیډن انیمی زموږ د جسم چې کوم پټ دشمن دی، هغه ته موږ وایو شي فری ریډیکل، صحیح ده. نو فری ریډیکل زموږ د جسم یو څه دی، یو پټ دشمن دی. دا څه کوي؟ دا زموږ د جسم پروتینز ته سیلز ته دیونه ورکه نقصان، دغه نقصان کوي. اوس بل اهم سوال دی کنه چې رینکلز. اوس زمونږ باډي کې د رینکلز ولې پیر کیږي؟ نو ګوره دا کې دوه قسمه پروتینز د وجنه. یو ته مونږ وایو چې کولیجن، صحیح ده، کولیجن. بل ته مونږ وایو چې الاسټین، الاسټین، صحیح ده. دا دوه زمونږ باډي کې اهم پروتین. دا دوه قسمه پروتین زمونږ سکن نرمي او طاقت ورکوي، سټرنګ اند ټایټ ساتي، صحیح ده. دا ګونجوال دی نه پریږي. نو چې کله انسان ینګي نو دا پروتینز ډیر زیات پیدا کیږي. نو د وخت سره دا پروتین ختميږي. نو په اخر کې د یو سټیج راشي د انسان کې دا پروتین ختم شي، د پروتین جوړېدل ختم شي. نو په دغه وجه باندې زموږ سکین به سخت کاری، ګونجي ښکاري. بل زموږ چې کوم ویښته دي دا ولې سپینېږي؟ ګوره د دې اصل وجه ده کنه میلانین. میلانین زموږ په باډي کې یو داسې قسمه ماده ده کنه چې دا زموږ ویښتو ته ورکوي رنګ. کله چې انسان ینګي د ده په ویښتو کې ډېر زیات میلانین موجود دی. چې کله څومره وخت تېرېږي په هغه وجه باندې انسان باډي کې میلانین هم ختمېږي. نو بیا زموږ چې کوم ویښته وي هغه اول ګرې شي، بیا دغه نه کنورټ شي سپین ته، یعنی وایټ. کین ساينس ټاپ آیا ساينس بډاواله ودرولې شي وکړي شي ودرولې؟ اوس ساينس په دې موجوده وخت کې کوي ریسرچ په څه باندې؟ په جین تراپي باندې، په سټیم سیلز باندې، صحیح ده، او په آرټیفیشل انټيليجنس باندې چې د انسان چې کوم بډاواله دی دا مستقبل کې کېدای شي، ممکنه چې دا سټاپ شي. خو په هغه وخت کې د لپاره هیڅ قسمه علاج نشته. نو ګوره زموږ چې کوم جسم دی دا موجود دی په 37 ټریلیون سیلز باندې، په څو باندې؟ په 37 ټریلیون سیل باندې موجود دی. نو اوس اهم سوال دی کنه چې دې اوس غونډه خلاصه بسې. دې خلاصه دا ده کنه زموږ چې کوم جسم دی منګه بډاګان کیو د دې وجنه چې زمونږ سیلز شي، زمونږ سیلز کمزوري شي، زمونږ چې کوم زمونږ باډي چې کوم فری ریډیکلز دي دا حمله کوي په څه باندې؟ دا حمله کوي په دې سیلز باندې، دا کمزوري کوي. بل زمونږ باډي کې کولیجن او الاسټین ختميږي. نو دا یو څو وجوهات په دغه وجه باندې زموږ چې کوم باډي دا کنورټ کیږي اول ان ایجینګ، صحیح ده. نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او فالو هم کړئ. په یو بل ویډیو کې نو والسلام.